ما سره په لاس کې 100 افغانۍ دي. راځئ وګورو په افغانستان کې موږ په دې 100 افغانیو څومره شیونه اخیستی شو. وبه ګورو چې په دې 100 روپۍ څومره شیونه کیږي. نو تاسو یې صرف شمار کوئ او دا ښکلی افغانستان دی او سار سبی دی. نو لومړی راغلم په دې 10 افغانۍ مې دغلته د ګنیو شربت راواخیسته په ناره. نو بیا د ګنیو شربت ډیره فایده لري او فایده یې هغه چاته ډیره معلومیږي چا چې واده کړی وي. نو دا نیچرل شربت دی او د مزه او خوند او فایده خو بیا وروسته راغلم نو سهارنۍ ناشتې ته. دغلته مې یو پراټه او شوده راواخیستل چې دا هم ټولې 100 افغانۍ کېدلې او د دې نه وروسته شو دا نو د څاښت ټیم و. دغلته رالم په دې 100 افغانۍ دا څومره خوندورې کیلې. نو د 100 روپیو 2 دانې کیلې راکړلې او دا کیلې مې وخوړلې. د کیلو نه وروسته رالم دغې خورما ته او د 10 افغانۍ مې دا خورما راواخیستلې او نو تاسو وګورئ دا خورما یې ماته څومره ډېرې وتللې. بیا به مو دا وطني اشنوي خوړلي ډېر یو فوق العاده مزه لري. او د هغې نه وروسته راغلم دغلته د 20 افغانۍ مې دغه افغاني بریاني راواخیسته چې ډېره ذایقه داره ده او زما فیورټ ده هر وخت کې زه خورمه. نو دا بریاني مې وخوړله د 20 افغانو. تاسو وګورئ د خوند او ذایقې سره سره یې د 20 افغانۍ څومره ډېر ورکړي. او د هغې نه وروسته نو ژمی دی او دغلته راللمه یو پیاله شیدې مې راواخیستې په 10 افغانۍ. دا وګوره څومره خوندورې او وطني شیدې دي. دا شیدې مې وڅښلې او په دې شیدو مې هم ځان موړ که تر څو وجود هم ګرم شي. هوا هم یخه ده. نو تاسو ووایئ چې ما سره اوس 100 روپۍ پاتې شولې او په پاتو روپو څه وکړو او څه شی وکړو.